سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. په یو نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو یو ډیره په زړه پورې کیسه در سره شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. پټ شهوتونه. احمد بن مسکین رحمه الله د 3مې پیړۍ د بصري له علماو نه دی. د ده یو ډیره په زړه پورې کیسه در سره شریکوم. کیسه یې زموږ د وخت لپاره ډیره مهمه ده او په تیره د سخیانو او خیراتیانو لپاره باید په سرو زرو ولیکل شي. راځئ په خپله له ده نه د ده په زړه پورې کیسه واورو. احمد بن مسکین وایي په کال 219 هجري کې سخت مسکین شوم. یوه ښځه او ماشوم مې و، په کور کې مې هیڅ شی نه لرل. یوه ورځ موږ سخت وږي شو، نو اراده مې وکړه چې باید کور خرڅ کړم. په همدې نیت ووتلم چې څوک ورته پیدا کړم. په لاره کې مې ابو نصر ولیدو او کیسه مې ورته وکړه. هغه 2 ټوکرې ډوډۍ راکړه چې په منځ کې حلوا نغښتې وه او راته یې وویل دا دې ماشومانو ته ورکړه. بیرته کور ته په یوه لاره ښځه مخې ته راغله. ماشوم یې غېږ کې و. راته یې وویل وروره دا ماشوم یتیم دی او وږی دی، د خوراک یو څه راکړه. د ښځې حالت او د ماشوم لوږې ته مې چې وکتل، داسې راته ښکاره شوه چې جنت مې مخ ته خلاصې دروازې ولاړ دی او د دې ښځې او ماشوم له مړولو وروسته به ورننوځم. هغه د ابو نصر ډوډۍ او حلوا مې ورته ورکړه او ورته مې وویل والله که له دې ډوډۍ پرته بل هیڅ شی په کور کې لرم او خپله میرمن او ماشوم مې له تاسو ډېر وږي دي. د هغې له سترګو هم اوښکې روانې شوې. یو وخت ډوډۍ مې پیدا کړې وه، هغه مې هم خیرات کې ورکړه او روان شوم. د یو دیوال سوري ته مې ډډه ووهله او په سوچونو کې ډوب شوم. په دې وخت کې بیا ابو نصر پرې راغی او سخت خوشحاله و او راته یې وویل ابو محمد دلته ولې ناست یې؟ کور دې له مال او شتمنو ډک دی. ما ورته وویل سبحان الله، هغه له کومه شوې؟ ویل له خراسانه یو سړی راغی، ستا د پلار او ستاسو پوښتنه یې کوله. هغه دا شتمنۍ درته راوړي دي. کیسه داسې وه چې د بصرې یو تاجر زما د پلار ملګری و. 30 کاله پخوا زما پلار له هغه سره ډیر زیات مال ایښی و. دا تاجر غریب شوی و، بیا خراسان ته تللی و او کاروبار یې ښه وده کړې وه او ډیر شتمن شوی و. او اوس یې هغه زما د پلار امانت مال ټول راوړو او ما ته یې راکړ. په داسې سخته غریبۍ کې مې کور له شتمنیو ډک شو او د الله پاک شکر مې وویستو. لومړی د هغې غریبې ښځې په لټه کې شوم، هغه مې پیدا کړه او ډیر څه مې ورکړل. په دې مال کې مې تجارت روان کړ او له تجارت سره مې په خلاص مټ څخه هم کوله. تجارت مې ښه په مخ روانو او دنیا مې زیاتېدله. ژوند مې برابر او په خپلو خیراتونو او صدقو هم ډیر خوشحاله وم. ما فکر کوم چې د ښېګڼو او خیراتونو په برکت مې د نیکۍ تله ښه درنه کړه او اوس له صالحانو او نیکانو نه یم. خو متاسفانه دا خوشحالي مې د غرور پولې ته رسېدلې وه. یوه شپه ویده وم، خوب مې لیده د قیامت ورځ وي، مخلوقات را جمع شوي وي، ټول را روان وي، د نیکیو او بدیو پنډي او بارونه یې په شا کړي وي او د حساب په لور روان وي. زما د نیکیو او بدیو د تللو وخت راغی. نیکي مې د تلې یوې او بدي مې د تلې بلې لور ته کېښودل شوه. بدي او ګناهونه مې زیات شول او د ښو عملونو تله مې سپکه شوه او کیسه هغه وخت ډیره خرابه شوه کله مې چې د نیکیو چاڼ پیل شو. زما هره نیکي به چې راپورته شوه، له هغې لاندې به یو پټ شهوت پروت و چې هغه نیکي به یې بیکاره او ناچله کړه. هغه پټ شهوت لکه ریا او نوم ایستل، غرور او تکبر، د ځان ستاینې مینه او د هغې لپاره ښه کول. لنډه ده چې په دې توګه مې ټولې نیکي ناچله او وغورځول شوه او زه په دې یقین شوم چې هلاکېدونکی یم. وروسته غږ وشو چې د ده کومه نیکي پاتې ده. وویل شو یوه نیکي پاتې ده او هغه نیکي مې د ابو نصر 2 ټوکرې ډوډۍ او حلوا وه چې د یتیم مور ته مې ورکړې وه. دلته مې په خپل هلاکت یقیني شوم، ځکه سلګونه او زرګونه دیاره مې خیرات کړي وو. هغه چټي شول، نو دا ټوکړه ډوډۍ به څه وکړي؟ خو کله چې هغه د نیکیو تله کې کېښودل شو، د بدیو هغه یې وښوروله او کله چې د هغې ښځې اوښکې ورزیاتې شوې، نو د نیکیو تله یې ښکته روانه کړه او ورسره دا غږ وشو چې بریالی شوم. له ډېرو لویو ښېګڼو او ښو عملونو سره که غرور، ریا او تکبر مل شي، همغه له منځه وړي او ناچله یې ګرځوي. او که له کمې ښېګڼې او کوچني ښه عمل سره اخلاص او عاجزي مله وي، هغه لوړوي او لویوي. نو په هر عبادت او هر ښه کار کې اخلاص او په عاجزۍ سره یې ترسره کول لازمي دي او هر وخت باید له غرور او ریا ځانونه وساتو. حدیث شریف کې راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مفهوم یې داسې دی هیڅ ښه کار سپک مه ګڼه که څه هم له مسلمان ورور سره په ورین تندي مخامخ وي. بل روایت کې راغلی مفهوم یې داسې دی د خرما په یوه ټوکړه سره له اوره ځانونه وژغورئ. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي او تاسو به ترې څه زده کړه کړې وي، نو ضروري در سره لایک کړئ او له نورو همدغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.